مې وړې خمارو سترګو د یار دی زړه مې وړې خمارو سترګو د یار دی ثاني نه لري ښایسته یې سپین رخسار دی د ښایست په ګلستان کې لاجواب دی د ښایست په ګلستان کې لاجواب دی محجبین دی ګلورین دی ماهتاب دی ډیرو ګرانو ملګرو ډیرو خوږو کتونکو د پروګرام د پښتونخوا رنګونو کې زه ابرار حسرت تاسو ته یو ځل بیا مخاطب یم راغلی یم د نوحار ضلعې یو ښایسته او تاریخي کلي بانډه شیخ اسماعیل ته چې د تارو جبې نه ښکته په بانډه جاتو کې پروت دی نو نن مې ناستې کړې دي د جنرالي خان جان صاحب سره ډېر ښکلي اشعار لیکي او د مزې خبره پکې دا چې مزاحیه شاعري هم کوي او سنجیده هم کوي نو خبرې ډېرې نه زیاتوم او راځم د جنرالي خان جان صاحب طرف ته او دوی سره یو څو خبرې کوم السلام علیکم جنرالي خان جان صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جنرالي خان جان صاحب په لنډو ټکو کې راته ووایي چې ژوند حالات مو څنګه دي او خپل احساسات او خیالات ګران کتونکو ته پیش کړي جی حالات خو داسې دي چې شورونه زموږ په غربت کې سترګې غړېدلې دي جی د شاعرۍ باره کې شوق جی تقریبا نهم لسم کې چې زه ما ورته شاعري کوله خو وخت په وخت پکې داسې بریکر راتلی چې وجوهات وراله چې خبرې وه پکې بیا سنه 2006 کې بیا ما لږه شاعري وکړه بیا پکې څه بریکر رالو داسې دغه شاعري مو رانه څه ګډه وډه شوه اوس تقریبا داسې کال وشو چې لیکمه داسې چې وخت راته میلاو شي نو ژوند خو مو ډېر په غربت کې تېر شو او په هغه کې کلي هم داسې دغه سکولونه حالات هم داسې په اوس هم داسې څه خاص دغه نشته غریبي ده والله الله شکر دی به چې څه وخت ښه تېرېږي باید ما شکر ویسته پکار او شوق شته شاعرۍ سره مو خو داسې څه مونږ خو ځان د شاعرانو څه غلام نغم نه ګڼو شاګردان ولې چې هغه شاعري خو شاعر خو ډېر غټ سړی وي خو د هغې هغه پیښې غونډې کوو چې که څه داسې معیاري کلام هم نه دي خو بس لیکو پکې او تاسو چې راغلئ نو بیا تاسو یې الله عزت وکړي تاسو الله ډېر غټ مقام درکړي په هغه کې زموږ ځای ته راغلي زموږ نه زه به یو څوک یم مذاق لیکلي مزاحیه په دغه نظم به درته ووایم ستاسو ډېره مننه ډېره مهرباني وي که دا مزاحیه کلام او دې کتونکو ته وړاندې کړو صحیح دی چې دا درته وایم دا به ما راکړي که نه تاسو ونیسئ دا یو مزاحیه کلام دی مخکې مو ویلي خو زه ستاسو په اسرار باندې بیا به ووایم بسم الله الرحمن الرحیم څه ساده غوندې جانان دی زه ویم یو څو دی وی بل څه ای ملګرو سم حیوان دی زه ویم یو څو دی وی بل څه زه ویم غم کې مې ګزران دی دی وی واوا زړه سینه کې مې پریشان دی بیا وی واوا یو ځل بیا ووایه جی دا ثابت بند ووایه جی زه ویم غم کې مې ګزران دی دی وی واوا زړه سینه کې مې پریشان دی بیا وی واوا تش هډونه د هجران دی دی وی ډېر ښه دا په ما د غم باران دی بیا وی ډېر ښه د تن وخې مې روتېږي دی وی واجي د هجران په اور سوځېږي بیا وی واجي ژوند زما خورې یېرې دی دی وی بیا ووایه زړه زما زرې زرې دی بیا وی بیا ووایه غم نم د سترګو مې روان دی دی وی ډېر ښه لون پس اوښکو مې ګرېوان دی بیا وی ډېر ښه بیا وایه جي دا شعر بیا ووایه نم د سترګو مې روان دی دی وی ډېر ښه لون په اوښکو مې ګرېوان دی بیا وی ډېر ښه جان وی غم کې دې سوځېږم جان وی غم کې دې سوځېږم دی وی واوا جان وی غم کې دې زه مرمه دی وی واوا دا به څنګه یې راومه دی وی ډېر ښه ډېره مننه جانالي خان جان صاحب ښکلي اشعار مو ملګرو ته وړاندې کړو موږ غواړو چې یو کلام ورته بل هم وړاندې کړي ارشاد جی دا بل مزاحیه کلام مو راته ویمه جی ارشاد لږ شانچیت دی لږ چپړیت زما دلبر دی جی خلک وایي راته تا دا خو سم ټیپر دی ډېر تور نه دی درمیانه غنم رنګ دی ډېر تور نه دی درمیانه غنم رنګ دی غټه پوزه یې په مخ لکه بادرنګ دی واه جی واه زه یم ښکلی دی جوړ شوی په جادو دی ای استاد جي مړه دا خو سم کدو دی کږې سترګې اوږده زنه یې دی سم چیلې دی ستاسو څه که
که د بیزت یو که نولې دی ډېر ښه دي لکه کوچې مخکې وروسته وایي ټوپونه د هاتي غوندې اوږده یې دي غوږونه هاتي غوندې اوږده یې دي غوږونه جان وایي خلکو ته زما جانان ټایګر دی جان وایي خلکو ته زما جانان ټایګر وایي پرېږده مړه دا خو سم ګیدړ دی ډېره مننه ډېره مننه جان علي خان جان صاحب ګرانو ملګرو خوږو کتونکو تاسو د جان علي خان جان صاحب شاعري واورېده انشاءالله که ژوند وفا وکړه په راروانه بنډاره کې به تاسو ته زه مخاطب کېږم تر هغه دمه مې برار حسرت لرا کې اجازت د الله په امان